بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو ګل چاهت تاسو به هغه پیژانده د پښتو یو ډیر مشهور خواجه سراو د کوم چې په ټیک ټاک باندې تقریبا 2 میلیون نه بر لایکس دي، نه علاوه په سوشل میډیا نور کم پلیټ فارم چې دي فیسبوک ته مونږ وګورو په هغې باندې هم په لکاو، بلکې په یوټیوب باندې په لکاو سبسکرایبر موجود وو. څه قسمه خلک به خوشحالول، کم قسمه کم اوازونه به ویستل، د هغې نه پس یو څو اوازونه چې د هغې مشهور شوي به هم تاسو ته پته وه. خو اوس الله تعالی په هغې باندې رحم وکړو او هغه چې کوم دی خپل کور ته یې وغوښته او هلته چې کوم دی عمره ادا کوي. نو ډیر یو د خوشحالۍ خبر دی چې آیا الله تعالی په دې باندې داسې دا ورته نصیب کړه چې هغه لاړ او هلته د الله تعالی کور یې ولیدو او بل کې کوم قسمه ویډیو څه به جوړول د هغې نه په منع شوه. دې نه علاوه کوم مشهور شخصیات چې دي، سوشل ورکر چې دي، زه به هغو ذکر وکړم. هغو هم پې ډېر ښه ریسپانس شو کړی دی، ټولو چې کوم دی داد ورکړی دی چې یو ډېره ښه خبره ده چې ګل چاهت هغه عمرې له لاړه او عمره یې هغه ادا کړه. خو الله تعالی دې دا وکړي چې ټول عمر دپاره دا د ټیک ټاک او دغسې قسمه حرکات هغه پرېږدي او سمې لارې ته راشي، بلکې د عمرې نه دا راشي او سم کارونه شروع کړي. ګل چاهت د کوم واقعګانې تاسو ته به معلوم هم وي، مخکې چې کوم د شعیب سره کومه واقعه راغلې وه په هغې کې چې څه قسمه په سوشل میډیا به بیا سره روان و. دې نه یو څو ورځې مخکې په ملیشیا کې کوم شیخ سره دې کومه لانجه شروع کړې وه، سندل خټک و او دا کومه قسمه بکواس چې روان و هغه به هم ستاسو وړاندې وي. بیا دوبۍ کې هم داسې یو مسله شوه، نو د هغه ټولو نه دې داسې ویلی کېږي ګل چاهت وایي چې ما لاس وینځو او زه نوره عمرې له لاړم او د دین کم کارونه چې دي هغه به کوم. نو یو ډېره ښه خبره ده، الله تعالی دې ورته توفیق ورکړي چې د دین کارونه هغه شروع کړي. نو امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.